د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد بنوري د خپل کار په دفتر کې د ګڼ شمېر ولسي وګړو ستونزې او عریضې د حل په موخه واورېدې او اړوند اداراتو ته د قانوني اجراءاتو په موخه راجع کړي. د ولایت مرستیال همداراز مسؤلینو او مجاهدینو سره په لیدنه کې د دوی وړاندیزونه واورېدل او د همکارۍ ډاډ ورکړ. دغه راز دوی ته په بېلابېلو برخو کې لازمې سپارښتنې وکړي. د ننګرهار ولایت د کډوالو چارو رئیس حاجي باز محمد عبدالرحمن د کډوالو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې په دې ولایت کې د کډوالو پر وضعیت ترسره کړیو مرستو او پلانونو معلومات ورکړل او د لا ښې همکارۍ غوښتنه وکړه. د ننګرهار په 4 ولسوالیو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې ستاسې غږ موسسې له لوري 210 تنو ځوانانو ته حرفوي زده کړو زمینه برابره شوه. دغه ځوانان به 6 میاشتې د موبایل ترمیم او خیاطۍ برخه کې زده کړې وکړي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې له 415 زده کوونکو څخه د امام ابو حنیفه په ننګه لیکل شوي کتاب کې ازموینه واخیستل شوه. د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیرت وای له دغه ډول ازموینې موخه د مطالعې دودول او د ټولنې فکري رغښت دی. د ننګرهار سرود ولسوالۍ کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په هلو ځلو د دیني عالمانو او قومي مخورو په منځګړیتوب د 2 کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د جرګې غړي وای د دښمنۍ په دغه موده کې یو کس وژل شوی او له دې وروسته که هر لوري د جرګې د پریکړې خلاف عمل وکړ 2 میلیون افغانۍ به جریمه ورکوي. او د ننګرهار کانال شرکت مسؤلین وای له دې وروسته اوبه وړیو ماشومانو او ځوانانو ته نهر نشي وچولی. د دوی په خبره خلک دی باید خپل ماشومان نهر کې له لامبلو منع کړي تر څو هم د دوی ژوند خوندي شي او هم د کانال ځمکې له اوبو بې برخې نشي.